یو مسله په دې ورځو کې په دې سوشل میډیا باندې ډیره چلیږي چې د میخه قرباني صحیح ده کنه ده صحیح میخه ځکه د نبی عليه السلام په دور کې مدینه منوره کې چا میخه نه دلاله کړي صحابه کرامو نه دلاله کړي زما عزتمن دا قران او حديث دا سن دي چې دا بر لګیدلی او د ارسنوم بلیکی او لیکي دا خو په جلدونو کتابونه به زموږ قران او حديث یو غټه خبره وکړي لوټه کې سمندر راګیری یو عام خبره وکړي عزتمند میخه دا بهیمه ده قران بهایم ذکر کړي بهیمه الانعام دا سروي دي ورستو د علی رضی الله عنه او د ډیرو صحابه په زمانہ کې د میخو زکات او د غواګانو زکات دا یو شان دا د غوا جنس دی خو په بعضي وطنونو کې یو سروي پیدا کیږي او په بعضو کې نه پیدا کیږي نبی عليه الصلاه والسلام ته په دسترخوان خادمه راوړل شو خادمه یو حیوان دی د چرمخکۍ په شان رنگ لري نبی عليه السلام ته زنانه ډوډۍ کړو د دوه زنانو یو بل ته ویل چې پیغمبر عليه السلام ته د شیزونه وخایي چې وی خوري وای دا فلان کې شیز دی دا فلان کې دی نو دا خادمه ده نبی عليه السلام ته لاسونه ولی وای زما په وطن کې دا شی نشته زما په وطن کې نشته نو خالد ابن ولید رضی الله عنه ناس و یا رسول الله عليه السلام حرام دی که حلال دی وای حرام نه دی لا احرمه ولا اكله حرامو مې نه خو زه نه خورم زړه مې نه مانی زما په وطن کې نشته ده نو خالد ابن ولید وی لاس ورواچو او پوښ شوی خادمه و ما ته کړو وی خړل او رسول الله عليه السلام وتکتل نو بعضی شیزونه په بعضی علاقو کې نه د خو په غزه کې نو قربانی په به شک به شبهه کې کته سنډا علي کته میخ علي کته پکې کټي علي هیڅ فرق نشته نه د غوا او نه د میخ ځکه دا وخت د دلایل نه دی چې موږ دلایل بیان کو صرف لنډه خبرې بیان